عزیزو مشرانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو پوهیږئ چې هیرو آنلاین ټي وي له 8 کلونو وړاندې په آنلاین بڼه باندې نشرات پیل کړي دي او د افغانستان په ځانګړي ډول د لغمان د بیرغونې د اقتصاد او په ټوله کې د انکشاف د برخې هغه خبرونه چې لازم دي باید له خلکو سره شریک شي هغه د شریک کړي دي. شاوخوا 3 کاله کېږي 4 کاله چې هیرو زموږ سره د رسنیو په دفتر کې په ولایت مقام کې کار کوو د ویډیو ایډیټر او د تصویر اخیستونکي په برخه کې. تاسو باور وکوئ د دومره غښتلی انسان دی، دومره په ځان باورمن انسان دی چې د به په یوازې ځان باندې زموږ د ویډیو د ایډیټ برخه او ترڅنګ د تصویر برخه دا به هم کاور کوله او د ترڅنګ د هیرو آنلاین ټي وي چې یو ډېر غښتلی ټي وي ده او دا یو بیل سټاف غواړي. که موږ وګورو که یو رسنۍ څوک چلوي هغلته په رسنۍ کې 15-20 کسانه کار کوي، مګر هیرو په یوازې ځان باندې دا وکولی شو چې تر ننه یې د 8 کاله د خپل آنلاین ټي وي ژوندی وساته او د دې ټي وي ښه نشرات وکړل. دا د ده د هڅو او زحمتونو پایله ده. په همدې اړه باندې د ختیځې سیمې استاد ګلپاچا الفت وایي چې دا د انسان د هڅو او زحمتونو پایله ده چې غرونه سوري شول، په هوا مزل پیل شو، په دریابونو لارې جوړې شوې او له ځمکې پټ شیان رابرسېره شول. که موږ غواړو چې پرمختګ وکړو او ډېر غښتلي واوسو موږ باید وړتیاوې ولرو. تاسو پوهیږئ چې په نړۍ کې د ځمکې په سر باندې هر څه هر شی دا تهدیدېږي، دا د خطر سره مخامخ کېږي او امکان لري ممکن ده چې دا له منځه لاړ شي. یوازینی شی چې له منځه نه ځي د خطر سره نه مخامخ کېږي او نه تهدیدېږي هغه د انسان وړتیاوې دي. که انسان وړتیاوې ولري او دی په خپلو وړتیاوو باورمن واوسي، په دې باوري واوسي چې دی هر کار کولی شي. ښه بېلګه یې هیرو. که موږ کارونه علي پیل نه کړل ممکن د دې کار په جریان کې دغه کارونه علي ښه یې ترسره. هیرو داسې یو څوک دی چې دی د خشونت، جنگ، جګړې، د تفرقې دې برخو باندې کار نه کوي. نه غواړي چې دغسې یو خبر دغسې یو څه د خپل آنلاین ټي وي نه د خلکو سره شریک کړي چې هغه د خلکو ته سردردۍ یا د خلکو د خفګان سبب شي.